د ګلبدین او اصغر افغان روغه خوشوه خو لانجه په سوا دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د پخوانی کپټان ګلبدین نایب او اوسنی کپټان اصغر افغان ترمنځ یې وروستۍ ګیلې پای ته ورسولې. په هغه ویډیو کې چې د افغانستان د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک کې خپره شوې، ګلبدین نایب او اصغر افغان دواړه پکې یو بل ته غېږه ورکوي، یو بل ستایي او ټینګار کوي چې د دوی ترمنځ هیڅ ډول ستونزه نشته. ګلبدین نایب وویل زه د اصغر نه هم مننه کوم، د یو ورور په صفت باندې، د یو مشر په صفت باندې ما ته راغی او زه یې کېنولم. واقعا دې کې د لیډرشپ یعنې مشرتابه خاصیت شته. زموږ ګټه یووالې کې ده. کومه ویډیو چې ما کړې وه خلکو ترې غلطه استفاده وکړه. زما قطعا داسې مقصد نه و، خو بس انسان دی سهو ترې کېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي د دې دواړو ترمنځ ناست دی. اصغر افغان هم ټینګار کوي چې د لوبغاړو ترمنځ کومه ستونزه نشته. هغه وایي دا لوبغاړي په اتحاد دي، په اتفاق دي. اکثرا خلکو له دې څخه غلط استفاده وکړه. ګلبدین زما اتل دی او زما ستوری دی، ټول د وطن لپاره لوبې کوي. سیاسیونو څخه مې همدا غوښتنه ده چې برای مهرباني دا کرکټ دې موږ ته راپرېږدي، موږ دلته رسولی تر دې به یې هم پورته کوو. په ویډیو کې هیڅ ویل شوي نه دي چې د دوی ترمنځ اصلي قصه او ګیلې څه وي. د 2019 کال د نړیوال جام څخه مخکې اصغر افغان لرې او پر ځای ګلبدین نایب کپټان شو. راشد خان او محمد نبی په ښکاره او د اصغر په ګډون د لوبډلې د مدیریت ځینو غړو د دغې پریکړې مخالفت وکړ. افغانستان ټوله 9 لوبې وبایللې. ګلبدین بیرته له کپټانۍ لرې راشد کپټان او اصغر یې مرستیال شو، خو تېر اونۍ کرکټ بورډ راشد له کپټانۍ لرې او اصغر یې د هغه پر ځای کپټان او راشد یې مرستیال کړ. دا وار ګلبدین نایب پر دغې پریکړې کلک اعتراض وکړ. هغه په خپل فیسبوک کې په ژوندۍ خپرونه کې وویل تر څو چې اصغر افغان کپټان وي زه د افغانستان لپاره کرکټ نه کوم. زه هغه چا سره نه ځم چې د وطن او د دغه وطن له بیرغ سره یې خیانت کړی وي. ګلبدین نایب ظاهرا راشد نبی او اصغر له وطن سره په خیانت تورن کړل. څو ورځې وروسته دوی دواړو د افغانستان په ملي ټلویزیون کې یو بل ته مخامخ کېنول شول. هلته اصغر افغان وویل که خیانت پرې ثابت شي پانسي یعنې اعدام ته هم چمتو دی. ګلبدین نایب په دغه پروګرام کې د خپلو تورونو لپاره کوم کره شواهد وړاندې نه کړل او نه هم په خپلې ویډیو کې ویل چې څنګه دغه لوبغاړو خیانت کړی دی. له دې هر څه سره داسې ښکاري چې د دوی ترمنځ اختلافات شخصي او یا د ځینو باور پر امتیازاتو دي او کرکټ بورډ وتوانېده چې لږ تر لږه د اوس لپاره دا ستونزه حل کړي، خو معلومه نه ده چې په کوم قیمت. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر فرحان یوسفزي د دغې ویډیو په اخره کې وایي تشکر له دواړو نه. زما پیغام دا دی داخلي او خارجي منافقینو ته چې تاسو زموږ د ICB یعنې افغانستان کرکټ بورډ فامیل یا کورنۍ ته نشئ داخلېدلی ځکه چې موږ ډېر قوي او پوخ یو. دی هم نه وایي چې داخلي او خارجي منافقین څوک دي. د کرکټ د چارو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې کرکټ بورډ باید د اصولو او ډیسپلن په اساس له لوبغاړو سره چال چلن وکړي، سلامت او ملامت معلوم کړي چې آینده کې بیا څوک د سرغړونې جرأت ونه کړي. خو داسې ښکاري چې په کرکټ بورډ کې تر قانون شخصي جوړجاړي جرګې او مرکې ښه نتیجه ورکوي. نو دوستانو تاسو څه نظر دی؟ لاندې په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د لوی الله په امان.